درنو لیدونکو السلام علیکم. ترکی او قطري ځانګړي ځواکونه کابل ته راورسېدل. د الجزیرې تلویزیون د خبر له مخې د ترکی او قطر ځانګړي ځواکونه او تخنیکي پرسونل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رارسېدلي دي. دوی به د هوایي ډګر امنیت ونیسي او ویجاړې شوي تخنیکي وسایل به له سره ورغوي ترڅو بیرته ملکي پروازونه پیل شي. نن طالب چارواکو هم ویلي وو چې له یادو هیوادونو سره یې د حامد کرزي هوایي ډګر پر امنیت خبرې رغونکي لور ته روانې دي. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پر خپل ټویټر د دغه عکس په خپرولو سره کابل کې د امریکا سفارت د سرپرست او کارکونکو څخه یې مننه کړې ده چې دا وروستیو کې سخت او مهم ماموریت پر مخ بولی دی. بلینکن ویلي چې ژر به د سفارت دغه کارکونکي د امریکا افغانستان نوي فصل کې ماموریت پیل کړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یعنی اوچا ویلي چې دوی غواړي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپلو بشري مرستو ته پرته له ځنډه دوام ورکړي. د یاد دفتر په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به په مرستو بار 2 الوتکې افغانستان ته ورسیږي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویاندي ینس لیریکا پرون په ژنیو کې خبریالانو ته ویلي چې پرون یې په طبي وسایلو سنبال یوه الوتکه مزار شریف ښار ته رسېدلې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.